السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم ووهب الإنسان العقل وسائر النعم، والصلاة والسلام على خير البرية وأفضل الأمم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. د اخلاص او محبت بوټه منال کړو، د اخلاص او محبت بوټه منال کړو. مونږ کنه یو خو آباد بګلستان وی، په قدم قدم مبل کړل مشالونه، په قدم قدم مبل کړل مشالونه، چیرته رستو مسافر برا روان وی. قدرمنو ملمنو، نن په دې غونډه کې چې ماته په کومه موضوع د خبرو کولو موقع راکړی شوې ده، د هغې د سر ټکی دی مدرسې د احترام انسانیت مرکزونه دي. قدرمنو ملمنو، د مدرسې شپول د مینې محبت او احترام نه جوړ شپول دی. د مدرسې د ګلشن د رنګارنګ ګلونو نه د دنیا هر خواته د امن وږمې خوري دي. مدرسه همیشه د انسانیت د احترام، تحفظ او بقا درس ورکوي. کله چې دنیا د جهالت په تیارو کې ډوبه وه، د ظلم او ستم ګلې پرې ورېدلې، هر انسان د بل انسان وینو ته تږی ناست و، نو په داسې وخت کې الله جل جلاله د مکې په ځمکه خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راولېږو چې د جهالت تیارې یې ختمې کړې او د انسانیت په سپېره دشته یې په ولقد کرمنا بني آدم بوټی وکرو، او د انما المؤمنون اخوة کروندی وکړه، او د پاسه یې پرېږده وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل باران په شیبو شیبو ورو. نو په نتیجه کې یې د رحماء بینهم میوه رازرغونه شوه، او امت ته یې د مینې محبت او عزت پیغام ورکړو، او د احترام انسانیت یو مثال یې قایم کړو. محترمو ملمنو، د مدرسو ابتدا د دور نبوي د یو پاک ماحول نه کیږي. طالب العلمان یې د اصحاب صفه په نوم یادیږي. نو استاذ یې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم یادیږي. چرته نه چې داسې جان نثار او قربانۍ والا طلبا ووتل چې د مرګ په وخت کې هم د جان نثارۍ لمن پرې نه خوده، ځان یې تږی د مرګ غېږې ته ورګزار کو، خو د بل نه یې مخکې وبسکل برداشت نه کړل. د دې مدرسې در و دیوار دا گواهی ورکوي چې د دې په تربیت کې قدردان او وفاشناس خلک تیاریږي. نو ځکه خو د دې مدرسو نه د امام اهل سنه والجماعه ابو عبدالله احمد بن حنبل الشیبانی رحمه الله په شان د استقامت غرونه وتی دي، او د امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په شان د احادیث خادمان وتی دي. دا صرف مدرسه ده چې د نفسا نفسي په دې دور کې هم بل ته د فائدې درس ورکوي، او دا اعلان کوي چې خیر الناس من ينفع الناس. قدرمنو ملمنو، کومې مدرسې چې زمونږ او ستاسو بچو ته په غېږه کې ځای ورکو، کومې مدرسې چې یو انسان ته د بل انسان حق وښودو، کومې مدرسې چې د مظلوم په حق اعلان وکړو، نن هغه مدرسو ته د مغرب پرز د بې رحمۍ، ظلم او دهشتګردۍ نسبت کوي. خو لیکن زه نن دا دعوا کوم چې د دوی دا ټولې خبرې هېڅ حقیقت نه لري، ځکه مدرسه د امت په هر غم او در کې شریکه ده، او مدرسه د احترام انسانیت درس ورکوي. خو افسوس نن مدرسو ته ډېر په بد نظر سره کتلی شي، په سپینه لمنه یې تور داغ لګولی شي، خو بیا هم خیر دی، ځکه چې وخت تل تر تله مونږ ته د چپ شلاس په خوله ایښی دی، وخت تل تر تله مونږ ته د چپ شلاس په خوله ایښی دی، د صبر زغم کاڼی مدام راته په زړه ایښی دی. مونږ د وخت هر یوه پرېکړه په لیمو منلې، مونږ د وخت هر یوه پرېکړه په لیمو منلې، د ګل په راکړه مو غوښتنه د ازغو منلې. عزتمندو ملمنو، مدرسې د احترام انسانیت مراکز دي. دلته د احترام انسانیت درس ورکولی کیږي، دلته قال الله قال رسول په زور او زیر ښودلی کیږي.
دلته امت ته د ترقۍ او پرمختګ لار ښودلی کېږي. دلته دا درس ملاویږي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی، د یو انسان بچ کول د پوره انسانیت ژوند دی. دلته د الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله چینی روانې دي. نو راځئ چې موږ هم په دغه چینو کې ځان خړوب کړو او د دغه مدرسې په پل قدم واخلو او دا عزم وکړو چې هر انسان ته به د خپل ځان نه په اوچت نظر ګورو. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبا انشاءاللہ 2 بجے د اتوار په ورځ هم دې پیج باندې به د ادارې تعلیم او تربیه سالانه پروګرام لایف چلیږي.